بیا صلاح الدین ایوبی بیت المقدس طرف ته متوجه شو په لار چې څومره ښارونه راتلل هغه فتح کړل تر دې چې بیت المقدس ته ورسېدو او د هغې نه محاصره واچوله. صلاح الدین ایوبی چې بیت المقدس محاصره کو نو فورا د هغې دیوالونه د منجنیق په نښه وګرځول. تقریبا په 2 هفتو کې یو دیوال راوغورځېدو او صلاح الدین ایوبی فوج بیت المقدس ته ورداخل شو. بریان چې دا څه ولیدل نو تسلیم شو او اسلحه یې کېښوده. صلاح الدین ایوبی دغه سره صلح وکړه او د صلح موافق بلیان د خپل وسایلو ملګرو سره د بیت المقدس نه راووتلو. بالاخر الناصر یوسف صلاح الدین ایوبی فاتحانه انداز کې بیت المقدس ته ورداخل شو. وروسته د هغې نه چې عیسایانو په هغې باندې 15 کاله حکومت کړی 15 کاله بعد مسلمانان بیت المقدس ته ورداخل شو. لکه څنګه چې موږ تاسو ته ووي عیسایانو چې کله بیت المقدس فتح کړی و نو هغوی پکې ډېره وینه بهولې وه او ډېر ظلمونه یې کړي وو. لیکن صلاح الدین ایوبي ډېر د رحم نه کار واغستو او ټول یې روغ پرېښودل. په هر صلیبي باندې 1 دینار فدیه مقرر کړه او کم خلک چې پکې ډېر غریبانانو نو صلاح الدین ایوبي د هغوی نه فدیه وانغسته او هغه یې ورته معاف کړه. ډېر وخت بعد د صلاح الدین ایوبي هغه ارمان پوره شو او بیت المقدس ډېره زمانه بعد دوباره د مسلمانانو لاس ته راوړېدو. مسلمانان چې کله بیت المقدس ته ورداخل شو د هغې لپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ وه. یو شاعر دا ورځ ډېر په ناشنا الفاظو کې رانقل کړې ده. یو شاعر وایي جند السماء لهذا الملك أعوان من شك فيهم فهذا الفتح برهان هذا الفتوح فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال يثمان أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام وأنصاره صم وعميان فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمرين هو للمعوان معوان. د فتح نه وروسته صلاح الدین ایوبي د نور الدین زنګي تیار شوی منبر په بیت المقدس کې کېښودو. 1179 میلادي کې صلاح الدین ایوبي خپل سلطنت مضبوط کو د لیبیا نه تر عراق پورې او د یمن نه تر شام پورې. او د صلیبیانو دپاره صرف 3 امارتونه باقي پاتې شو چې سور دی، بل طرابلس او بل انطاکیه ده. کله چې یورپ ته د بیت المقدس خبر ورسېدو نو عیسایانو خپل اختلافات یو طرف ته کړل او د صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې د یوې سختې حملې تیاري شروع کړه چې په تاریخ کې هغې ته 3 صلیبي جنګ ویلی کېږي. کله چې صلاح الدین ایوبي بیت المقدس فتح کو او دا خبر یورپ ته ورسېدو نو د سخت نفرت او غصې د وجې نه ټول یورپي ممالک راجمع شو او د صلاح الدین ایوبي په خلاف یې د 3 صلیبي جنګ اعلان وکړو. په 1179 کې صلاح الدین ایوبي د خپل سلطنت حدود فراخه کړل. عراق، شام، مصر، یمن، لیبیا او د دین علاوه نور ډېرې علاقې د ایوبي سلطنت په کنټرول کې داخل شوې. سور، طرابلس او انطاکیه دا 3 وړه ښارونه د صلیبیانو سره په قبضه کې پاتې شو. بیت المقدس فتح کولو نه بعد صلاح الدین ایوبي صلح وکړله د صلیبیانو سره او په دې سره صلیبیان د بیت المقدس نه وشړلی شو. د دې معاهدې نه بعد ټول صلیبیان د سور په قلعه کې راجمع شو تر دې چې د دوی تعداد 50,000 ته ورسېدو. کله چې صلاح الدین ایوبي بیت المقدس فتح کو نو د دې فتح خبر په ټول یورپ کې خور شو. یورپ والو دپاره دا خبر ډیر لوی مصیبت و. د ډیر سختې غصې د وجې نه دوی خپل اختلافات یو طرف ته کړل. مختلفو علاقو ته خطونه ولیږل. ډیر تعداد کې فوج تیار کو او په بیت المقدس باندې د دوباره قبضې کولو دپاره ور روان شو. او د دې سره په یورپ کې موجود پوپ جرجي وسامین د یورپ بادشاهانو ته خطونه ولیږل او هغوی ته د 3 صلیبي جنګ دپاره دعوت ورکو. د یورپ بادشاهانو دې دعوت ته لبیک وي. د ټولو نه اول د المانیا نه یو غټ لښکر را روان شو د فریدریک بارباروسا په قیادت کې. د فرانسه بادشاه فیلیپ اغوستوس او د انجلترا بادشاه ریچارډ د یورپ نه 3 غټې لښکرې راووتلې او د بیت المقدس په طرف باندې ور روان شو. د دوی تعداد څومره و دې باره کې اختلاف دی. څوک وایي 3 لکه، څوک وایي 10 لکه، لیکن داسې معلومیږي چې دوی په تعداد کې ډیر زیات سیوا وو. بیت المقدس طرف ته د سفر آغاز کوونکی اولنی انسان د الماني بادشاه فریدریک بارباروسا و. د خپل لښکر سره را روان و تر دې چې قسطنطیني بادشاه اسحاق ثاني سره میلاو شو. د قسطنطیني بادشاه پټه صلح کړې وه د صلاح الدین ایوبي سره، لیکن د دې باوجود اسحاق ثاني دې لښکر ته لاره کولاو کړه. دوی اناتولیه ته ور داخل کړل. دوی چې کله په اناتولیه کې ډیر سفر وکړو نو دوی سره خوراک ختم شو. بل طرف ته ترکیانو په دوی باندې حملې شروع کړې. زی په زی به ترک خلک دوی ته پټ ناسو او چې کله به ته موقع میلاوېده نو په دوی باندې به حملې کولې او سامان به یې تښتول. د داسې حملو د وجې نه به دوی کې ډېره کمزوري پیدا شوه، لیکن بیا هم دوی خپل سفر جاري وساتو تر دې چې دوی د انطاکیه ښار ته راورسېدل. دلته دوی په یو نهر باندې اوړېدل. په دغه وخت کې د دوی بادشاه فریدریک بارباروسا د خپل اس نه وغورځېدو او په دریاب کې غرق شو. د دې واقعې نه بعد د دې لښکر اکثره حصه دوباره یورپ ته واپس لاړه. په دوی کې صرف 15,000 کسان په کامیابۍ سره د شام علاقې ته راورسېدل او دا لښکر چې په کوم مقصد باندې د خپل ملک نه راوتلی و هغه دوی ته حاصل نه شو. په دغه وخت کې د فرانسه او انجلترا د 2 بادشاهان عکا ته راورسېدل. دې ځای کې ټول صلیبیان راجمع شو او د عکا نه محاصره واچوله. صلاح الدین ایوبي ورسره په دې شرایطو باندې صلح وکړله چې بیت المقدس پر مسلمانانو سره وي او عیسایانو ته به ازادي وي. هغوی چې کله مو غواړي نو بیت المقدس ته راتلی شي، خو اسلحه به ځان سره نه راوړي.
په قدس به صرف د مسلمانانو حق وي او اسقلان به هم د مسلمانانو په کنټرول کې وي. چونګ ریچارډ ډیر مجبور و دی چې هغه به د شرایطو باندې اتفاق وکړو، خپل ملک ته نامراده واپس شو. ریچارډ چې د ټول یورپ د عیسایانو سره کوم وعده کړی و په کوم مقصد باندې راوتلی و، دی په هغه مقصد کې ناکام شو. تاریخ به همیشه په دې ګواه وي چې صلاح الدین ایوبي د لږ وسایلو باوجود څنګه د یو لوی صلیبي لښکر مقابله وکړله. د ریچارډ په واپسۍ باندې دریم صلیبي جنګ خپل اختتام ته ورسېدو او په دې کې صلاح الدین ایوبي ته ښکاره فتحه میلاو شوې وه. صلاح الدین ایوبي ډېر زیات ستړی شوی و او د 20 کالو پورې مسلسل جنګونه کړي د صلیبیانو سره. دریم صلیبي جنګ د څو ورځې بعد صلاح الدین ایوبي بیمار شو او دا بیماري ورو ورو سیوا کېده. تر دې د فروری په میاشت 1193 کې صلاح الدین ایوبي د 55 کالو په عمر کې وفات شو. صلاح الدین ایوبي یو نیک انسان و، ساده ژوند به یې تېره و. د وفات نه بعد چې کله د مال جیداد وکتلی شو نو هغه 47 درهم او 1 دینار و. صلاح الدین ایوبي د ځان نه وروسته غټ عمارتونه او بنګلې نه وي پرېښودي، بلکې د ځان نه وروسته یو داسې منظم فوج پرېښودی و چې هغوی د بیت المقدس د حفاظت دپاره هر قسم مشکلاتو ته تیار و. نن هغه بیت المقدس دی، هغه زاړه دیوالونه دي، هغه زوړ عمارت دی، لیکن خو شو اوسیدونکي خلکو کې نه صلاح الدین ایوبي شته او نه د صلاح الدین ایوبي فوجیان. الله سبحانه وتعالی دې رحم وکړي په صلاح الدین ایوبي باندې او د هغه بشن حکمرانان دی الله مو ته را نصیب کړي. آمین.